چې درې شیان دا د الله پاک ته ډېر محبوب دي. درې شیان د الله پاک ډېر خوښ دي او الله پاک ته ډېر محبوب دي. په هغو کې یو چې انسان طاقت هم لري، قوت هم لري د انتقام او د بدلې اخیستلو، لیکن بیا هم دی معافي کوي، د انتقام بجای عفو کوي. دا عفو دا و الله پاک ته ډېره محبوبه. دویم چې انسان په خپله زندگی کې اعتدال میانه روي، که دی له چا سره تعلق ساتي که له چا سره اختلاف کوي، په دا کې اعتدال ساتي، تر اعتدال نه وځي. په مال خرڅولو کې اعتدال کوي، نه ډېر بخل او نه ډېر اسراف. دا و الله پاک ته ډېره محبوبه ده. او دریم و الله پاک ته چې هغه سړی ډېر محبوب دی چې کوم سړي کې رحمت او شفقت دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام په دې حدیث مبارک کې و موږ ته د زندګۍ هغه ادب راښیي چې تاسې په خپل خاندان کې، په خپله محله کې، په کوم ښار کې چې زندگی تیروي، نو په رحمت او په شفقت سره. ارحموا من فی الارض، تاسې د مځکې پر مخلوق باندې رحم کوئ. یرحمکم من فی السما، د اسمان مالک به بیا پر دوی باندې رحمت او شفقت کوي. علماء کرام لیکي څه 5 شیان که سړی خپل کړي، 5 شیان، او پر دې باندې دوام وکړي، همیشه توب وکړي، الله پاک د ده نیکي د هغه لوړو غرو سره برابروي. پر مخ د مځکې چې الوړ سي لوړ غري، د ده نیکي له هغه سره برابروي. او دویم دا الله پاک پراخه روزي ورکوي، پراخه روزي ورکوي. هغه 5 شیان اول دا چې انسان صدقه کوي، همیشه صدقه کوي، که لږي که ډېرې. دویم دا چې انسان وسیله رحمي کوي، که لږي که ډېرې، پر خپل خاندان باندې، پر خپلو همسایهګانو باندې، پر غریبانو بېوسه خلکو باندې، له دې سره وسیله رحمي کوي. دریم چې مسلمان د دین محنت کوي چې دین غالبه شي، د انسانانو زندگی د الله د حکم مطابق وګرځي او د جناب محمد رسول الله د طریقې مطابق وګرځي. څلورم دا چې انسان همیشه په اوداسه ګرځي، چې څنګه اودس مات کوي، که د لمانځه ټیم یې که نه یې بېرته اودس وکړي، بغیر د اوداسه نه ګرځي. او 5م چې د مور د پلار اطاعت کوي، د مور د پلار فرمانبرداري. دا 5 صفته، 5 شیان چې کم چا په ځان کې پیدا کو، الله پاک د ده دا نیکي د هغه لوړو غرو سره برابروي، او الله پاک په دنیا کې پراخه روزي ورکوي.